طالبان وایي د کابل ادارې له لوري نیول شوي کسان دوی پورې اړه نه لري. له هغه وروسته چې تېره ورځ د کابل حکومت د مشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا وکړه چې کابل ښار کې وروستیو هدفي وژنو کې ښکېله د طالبانو اړوند یوه 10 کسیزه ډله نیولې. طالبانو ادعا رد کړه او وایي د کابل ادارې له لوري نیول شوي کسان دوی پورې اړه نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د مزدور دښمن دا ادعا چې ګنې کابل کې د یو شمېر چاودنو او بریدونو په تړاو د اسلامي امارت د مجاهدینو کوم 10 کسیز ګروپ نیولی حقیقت نه لري. په دې اړه چې دښمن کومه ویډیو خپره کړې هغه جعلي او د دښمن تصویري کړنه ده. باید وویل شي چې د کابل حکومت د ملي امنیت ادارې د نیول شویو کسانو یو ویډیو هم خپره کړې او ادعا کوي چې نیول شوي کسان د خبریال یما سیاوش په وژنه کې هم لاس لري. لکه یما سیاوش او د 15 او زیامر او 2 رنجره په خیرخانه کې چې دا قاری ماز هم راغلی و چې مونږ بیا په دوی باندې کار وکړو او دوی هم ختم کړل. خو د یما سیاوش پلار وایي چې د سیاوش د قتل قضیې په اړه د کابل حکومت د چارواکو ضد او نقیض څرګندونو ته په پام باور نه کوي چې قاتلان دې نیول شوي وي.